د اسلامي امارت د شهیدانو د دغه مقبرې او د پخوانی امیر شهید مولا اختر محمد منصور تقبله الله د جامع جماعت د پرانستې په مراسمو کې د بلخ ولایت د والي ترڅنګ دینی عالمانو او یو شمیر ملکی او پوځي چارواکو ګډون کړی و. ویناوالو په تیرو 3 لسیزو کې د افغانستان د زړورو مجاهدینو سرښندنو ته په اشارې د خپلواکۍ په لاسته راوړلو او د اسلامي نظام په ټینګښت کې د قرآن کریم د حافظانو او د مجاهدینو رول ارزښتناک وباله. دوی اوسنی اسلامي نظام د زرګونو شهیدانو د وینو پایله وګڼله چې د حیرتانو په دښته کې د 200 مجاهدینو شهادت د دغه قربانۍ یوه بیلګه وښودله. از مدیریت، اهتمام و تلاش‌های بی‌شایبه فضیلت معاد محترم الحاج محمد یوسف وفا والی مدبر ولایت بلخ اظهار سپاس و امتنان نمایم. همچنان از همکاری‌های مادی و معنوی ادارات صنعت و تجارت، صنایع معادن، اتاق‌های تجارت و تجار محترم ابراز امتنان نموده. همچنان از تلاش‌های نیروهای امنیتی و مجاهدین محترم امارت اسلامی افغانستان که در تأمین امنیت شبانه‌روزی سعی و تلاش کردند. همین گونه از رسانه‌های محترم نیز سپاسمندیم که در نشر و پخش دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان همیشه کوشش کردند و دوشادوش با ما در خدمت هستند. ډیر یو قیمتي نظام دی. د هغه اتلانو قهرمانانو د هغه وینو او د هغو د هغه ستړو په بدل کې الله پاک افغانانو ته نصیب کوي چې نن په ټوله خطه د مسلمانانو کې داسې یو مثال د داسې حکومت او نظام نسي لیدل کېدلی. د هغه شهیدانو د برکت نه الله جل شانه اسلامي نظام راوسه، ځکه الله جل شانه وان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. الله جل شانه وایي تاسو چې کله د الله د دین نصرت وکړو الله جل شانه به ستاسو نصرت وکړي. امارت اسلامی که نمونهش قربانی امروزی صدها شهدا است که در این مقام اینجا قبرستانش است، یک نمونهش است. از روزی که امارت اسلامی ایجاد شده برنامه و هدف و مقصدش خیلی مقدس است که استقلالی از کشور و بر این زمینی که امروز در اختیار ما و شماست تنفیذ حکم الهی بر زمین است. په ورته وخت کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بلخ د قانونو او صنایعو خونې چارواکو د پراختیایي بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو د پیاوړتیا په برخه کې له خپلو ژمنو ډاډ ورکړ او دغه راز یې زیاته کړه چې د خدمتونو د ښه والي او د پراختیایي پروژو د پلي کولو په موخه د اسلامي امارت له مسئولینو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. در برابر اصرار و فداکاری و زحمات والی صاحب این پروژه اندک از دیگه هم انشاءالله تاجرها حاضر هستند که به خاطر خیر و فلاح مردم انجام بدن. دا پروګرام نن موږ د صنعتو کارانو په ابتکار د وطاق صنایع او معادن د طرفه د صنعتکارانو له طرفه جوړ شو او نن تاسو ټول دلته را دعوت شولئ. د تاسو نه ټولو نه د والي صاحب او د ټولو مسؤلینو نه او د تاجرانو او صنعتکارانو نه ډیره مننه کومه چې په دې جلسه او په دې دغه کې موږ سره تاسو برخه واخیسته. ورته مهال د بلخ مرستیال والي د جومات او د اسلامي امارت د شهیدانو د سلي د جوړولو په برخه کې د بلخ ولایت د سوداګرو له فعالیتونو د قدردانۍ په ترڅ کې وویل چې دغه شهیدان د ټولنیز عدالت د تامین، د اسلامي نظام او د اسلامي موخو د پلي کولو لپاره شهیدان شوي چې د دوی دغه سرښندنې به په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل شي. الحمدلله امروز در سرزمین افغانستان نظام اسلامی قایم هست. این چنین شهاده‌ای که بسیار سالیان سال که وقت تیر شده امروز با توسط مجاهدین، با توسط علما و با توسط مردم مسلمان متدین امروز اینجا آمده تجلیل میگیریم. د یادونې وړ ده چې د 1486 کال د جوزا په میاشت کې د اسلامي امارت له 200 څخه زیات مجاهدین د جنرال ملک په نوم د یو ظالم او جابر کس له لوري په ډېرې بېرحمۍ سره په شهادت ورسېدل چې په دې جنایت کې د ګلمجم ټوپکماران هم ورسره شریک وو.